السلام علیکم دوستانو، زه یم امین د پښتون ورلد د چینل د اړخه تاسو سره مخاطب یم. د بی آر وی هونډا بی آر وی د فوګ لیمپس د بټن د معلومولو او شاته وایپر د هغې د بټن د معلومولو یو مختصر ویډیو تاسو سره شیر کوم. دا د سټیرینګ سره د ښی طرف ته چې کوم سټیک د ډنډه ده په دې کې د فوګ لیمپس واړه لیټونه چې کته په بمپر کې لګېدلي دي د هغې لایټ دی، دا تاسو وګورئ. دا اوس چالو شو. نو دا بټن هر چاته نه معلومه، دا به آن کوي او دا آن کېدو نه بعد به بیا راکوشي. خپل فوګ لیمپس به وګورئ، ستاسو فوګ لیمپس به کار کوي. ما ته په خپله نه معلوم، ما په لویه مشکله معلومه کړله. ما چې تاسو سره دا ویډیو شیر کړم. دا وګورئ فوګ لیمپس تاسو چالو شو. ښی طرف ته د سټیرینګ سټیک او بیا ګس طرف ته چې کوم سټیک دی په سټیرینګ کې، نو په دې کې شاته چې کوم ویپر لګېدلی په شیشه باندې، د هغې دپاره به دې کې آپشن دي. دغه ویپر په یو رفتار هم چلیږي، د هغې نه تیز هم چلیږي، سلو هم چلیږي. دا بټن تاسو کتی شئ، دا د هغې ویپر ده. او په دې کې بیا شاته سپویلر، هغه سپویلر کې بیا شاور پوارم لګېدلي، هغه پوارم د دې نه تیزیږي او چالو کېږي. دا تاسو کتی شئ. اوس به تاسو ته وښیم چې ویپر څنګه چالو کېږي، پوار څنګه سپری کوي. دا ویپر چالو شو. برا د سپویلر کې بره له پاسه هغه شاور فواره لګېدل ده، په دغې باندې بیا اوبه راځي او دا شاته شیشه چې کومه ده دا د دې سره بیا صفا کېږي. نو دا ما ته خپله نه معلوم دوستانو، نو ما وی چې د دې یو ویډیو جوړه کړم. 2-3 منټو ویډیو ده چې تاسو وګورئ، تاسو د دې سره خوندونه واخلئ، تاسو ته دا معلومات وشي. دا ویډیو که ستاسو خوښه شي نو دې ویډیو ته لایک ورکئ او دا چینل هم سبسکرایب کړئ او د घंटी نشان سره تبا کړئ. پښتون ورلد چینل نه به زه تاسو ته زیاتره ویډیوګانې په پښتو کې شیر کوم. نو زه به انشاءالله زر د بل ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا دوباره حاضر شم او تر هغې پورې تاسو ماته اجازت راکئ. نو په لوی الله وسپارم. د الله په امان.